د پاکستان پوځ وایي له ټي ټي پي سره تړلي افغان وسلوال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د قومندانانو عمومي غونډه کې چې د عاصم منیر په ګډون جوړه شوه، په دې غونډه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو فعالیت او نوي وسلو ته د دې ډلې د لاسرسي د پاکستان د امنیت لپاره جدي اندېښنه بلل شوې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر اعلان کړی چې دغه هیواد د پوځ د قومندانانو 261مه غونډه د دغه هیواد د پوځ د لوی دریځ سید عاصم منیر په مشرۍ د دغه هیواد د پوځ په مرکز کې جوړه شوې او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو په هکله پکې خبرې اترې شوې دي. د پوځ مشر عاصم منیر ویلي چې کچېرې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو مخه ونه نیسي، نو پاکستان مجبور دی چې پر افغان خاوره کې په تحریک طالبان یا پاکستاني طالبانو باندې بریدونه وکړي. د پاکستان د پوځ اعلامیه کې په یو ګاونډي هیواد کې د پاکستاني طالبانو تحریک او نور ورته ډلو د پټنځایونو شتون د خپلواک فعالیت زمینه او نو وسلو ته د هغوی لاسرسی د پاکستان د امنیت لپاره د یوې جدي اندېښنې په توګه یاد شوی دی. د پاکستان پوځ اعلان کړی چې له ټولو ترهګرو ډلو د هغوی له تمویلونکو او ملاتړو سره به په پوره قوت سره مقابله کوي. د پاکستان پوځ وایي چې له افغان طالبانو مو غوښتي و چې د پاکستاني طالبانو د تحریک د غړو پر ضد د جدي اقدام وکړي، خو د پوځ مشر وایي چې افغان طالبانو زموږ دغه غوښتنه په نظر کې نه ده نیولې. د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړلي افغان وسلوال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په خونړیو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې میشت د ټي ټي پي غړي د پاکستان پر پوځ او پولیسو د بریدونو پلانونه جوړوي. طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ ته نږدې سیاسي او مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د راتګ بلنه ورکړې ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې له پارلماني ټاکنو وروسته به د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ باور رامنځته کولو په موخه افغانستان ته سفر وکړي.